استاسو بزان نه صاحب شیخ صاحب نه جوړه چې ته صاحب دوه ورځې تسبیح لاس کې راواغسته او په درې مورز بیا د جبرائیل علیه السلام پته ایو بادشاہ خپل وزیر نه تاسو کو چې په دې می پوي کچ دی او لوی پیر مقام ډیر اوچته او کدا طالبان چې دی دا وظیفې خوري او په جمعاتونو کې ډیر دي د دې مقام اوچت هغه ورتل صاحب د هغه سړی مقام اوچته چې د چا قران په ترخ کې او مکتب ته روان ویل دا سره هغه پیر دی او ډیر خلق لا سنا سپیو دا ویل بس ویل ما به چشمدید پوي ویل ډیر خطر آزاد شپې د شپې راوتی دي دواړه د پیر صاحب خلوت خانه ته تللی دي دروازه ټکولې دا سوکه او وزیر ورته وایي بادشاہ ور سره دی چې زه جبرائیل علیه السلام خاول په خیر رااله اوس اخو خرو عادت څه پوهېدو چې جبرائیل چرته غیر پیغمبر ته هم راځي وایي زه جبرائیل علیه السلام یم او خدای وایي چې نوره خواري مه کوه بس ته مې ورسولې خپلې مرتبې تسپې مسپې هلته لړه کړي دي وی مړه دومره لیټ شوې زما بیړه تباه شوه په وظیفو کولو ویل ښه بادشاہ ته ویل پوه شوې پې کافر هم شو ورپسې وی راځه اوس جومات ته راغلی دی طالب ډیوه بله کړې ده د شرشمو د تیلو کتاب ګوري دروازه یې ټکولې ویل څوک یې ویل زه جبرائیل علیه السلام یم خدای وایي چې خواري مه کوه همداسې به دې ملا کړم پخوا د طالبانو به داسې غټې غټې کوتکې ګرځول کوتک ته یې لاس کړی ویل ودرېږه چې ستړي مه شي درته وکړم خو چې دروازې ته راغلی بادشاه او وزیر دواړو منډه کړې ده ویل ودرېږئ که نه دا جبرائیل داسې خوار دی چې ما پسې راځي چې ځای ته لاړه نو بادشاه ورته ویل ما دا ومنله چې مقام د هغه چا اوچت دی چې چا علم کړی تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و چې آدم علیه الصلاة والسلام پویو چې هغه بې نیاز دی د هغه خوښه ده چې هرکلی نظر د کرم انسان خو عاشق او د عاشق ډیوټي دا نه ده چې د معشوقې د دې منظور نظر شي د ده کار دی د دې سره چې دی به په در کې ورته پروت وي معشوقې خوښه ده چې کله نظر د کرم پې رمضان یو بزرگ تیر شوی دی هغه وی عاشقان ډېر پراته رمضان دی په درد صنم عاشقان ډېر پراته رمضان دی په درد صنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي تبا په در کې ورته پروت دی باقی دا غي نظر د کرم کیږي کنه کیږي د سره ستا کار نشته لکه رحمان بابا وی چې ما چې سترګې و ګل رخ ته واړولې ما چې سترګې و ګل رخ ته واړولې په هغو سترګو مې وینې وجړلې محبوب باندې مې چې نظر پریوت په هغه سترګو مې بیا وینې وجړلې خو ما ته ګوري نه نو چې د ده د عشق ډېر په تیش کې راغلی دی نو وایي چې د نیت د اشنایۍ نه و صنما چې د نیت د اشنایۍ نه و صنما نو د رحمان سترګې دې ولې نه ګنډلې چړه نو ما دا سترګې به دې ګنډلې وای چې ما تا ته ډوکته محبوب استا په تصرف کې نه دا غي خپل خوخه چې تا ته ګوري او کنه ګوري تبا تمام اسباب د عشق دي آتا مهیا کړی وي نور مخکې داغه خوخه ده چې تا ته ګوري کنه عرض داو چې الله محبوب آدم علیہ السلام ته تقاضا کوي چې یا الله اوس چل راته وخه کیږي بس محبوب نه حکم وشو چې توایا چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اے رب زمان ظلمنا انفسنا ما پخپل ځان پخپل زیاته کړي دي وان لم تغفر لنا کتارا تبخنا نکړه وترحمنا او تارا باندې رحم نکړو لنکونن من الخاسرین ما کار به خراب شي 300 کال پس 300 کال نن زمونږ د ملک ته وګوره څه ملک دی څه وطن دی چې څنګه مونږ یو داسې را باندې حکومت
تاسو وګورئ د کراچۍ کې بیا اور بل شو. جنیجو صاحب اعلان وکړو چې زه به کراچۍ کې ناست یم. هلکه ته څه ملای چې کراچۍ کې کښېنې او جنازې به د خلکو کې او لمبې دی. بیا د صوبه سرحد نه هم یو 3 وزیران غوښتي دي چې کراچۍ حال ټیک کوي راشي. د صوبه سرحد وزیران چې کوم تلي قسم په خدای چې 3 واړه ګونګیان دي په خبره 3 واړه ګونګیان دي چې غوږ دې په دا خوله کې نه ورننه ایستې په خبره به پوي. دا یې غوښتي چې راشي د کراچۍ حال. جنیجو به هلته ناست خلک کباب کېږي لګیا دي. ته په دغه سترګو ړوند شې چې دا ته پې ګورې په غبرګو کې نه خلک. والله کال بله ورځ د کراچۍ خلک راغلي ویل مونږ ته دا پته نه لګي چې مونږه مهاجر او بهاریان ولې مړه کوو او هغوی مونږ ولې مړه کوي. والله که راته پته شته خو یو اواز شوی دی چې وحی دا اواز چا کړی دا چا کړی دا اواز هغه انټرنیشنل شیطان ملک کړی دی چې کوم ته مونږ ماما وایو چې هغه امریکا ده. دا اواز هغې کړی. اوس وزیران بزی او هلته به چې د کراچۍ کې د خلکو جوړې کوي دی په جوړو پوهېږي. جوړه په کراچۍ کې کول غواړي دې ته د قوم مشران پکار دي. دې ته خبرلوس خلق پکار دی. دې ته زبان دراز خلق پکار دي. تاسو نن د صوبه سرحد د دې قومونو مشران ورولېږئ ته وګوره چې په یو ورځ کې کراچۍ کې امن کېږي که نه کېږي. یو ورځ دا شرمېدلی حکومت د قوم بچی کباب کوي لګیا دي. خپل هم ته څه نه کېږي خو قوم ته اپیل وکړه که نه. تا خدای تباه که چې تباه شي. قوم ته اپیل وکړه چې راشئ مونږ ناکام شو اوس دا جوړه تاسو وکړئ. ته وګوره چې کېږي که نه کېږي. یا لکه افغان حکومت پیشکش وکړو. دا زما د جومات سی آی ډي والا دا خبره هسې دلته اړتو پړتو مه لیکه سم صفای ولیکه چې د زیولک په دا سپېږمو کې ورننه وځي. افغان حکومت پیشکش وکړو ما ته ګورئ ما ته چې زه جنگ بندوم. جنگ بندوم ولې بندې؟ دا ستاسو ملک دی او خپل ملک ته راځئ او د عام معافی اعلان یې وکړو. افغان حکومت نجیب نه دی کړی روس دا اعلان کړی چې ما جنگ بند کړو ځکه چې جنگ خو روس کولو په کابل کې. مجاهدو سره د روس جنګو د کابل حکومت نجیب الله څه شی دی او ګوډاګی ناست دی او هسې یو شی کېنولی. خبره د روس وه. روس پیشکش وکړو چې زه 6 میاشتې به زه جنګ نه کوم. په دې راز پوهېږئ دا کابلیان دې په دې خبره لږ ځان پوه کړي ځکه چې کابلیانو ته مې هغه ورځ وی چې خدای او قرآن او دې جولۍ ته وګورئ چې دا د پاکستان زده کړی شیطانت کابل ته یو نه صحیح. دا دلیم چې څه زده کړه موږ نه چې دا ګند هلته یو نه صحیح. داسې د خدای په قهر باخته یې هلته لکه دا موږ چې پیښ څنګه چې راغلي یې خالي الذهن هغسې ځئ. په دې دا خلق ځان پوه کړي. روس ووی چې زه جنګ نه کوم. دلته د افغان مشرانو نن 100 ورځو نه پې جرګې دي څنګه چلو کو څنګه چلو کو څنګه چلو کو څنګه چلو کو. غوږ کېدی که د روس دا پیشکش د جنگ بندی 6 میاشتې به روس درته صبر وکړي او 6 میاشتې کې هم ستا سړي تله او جنګ یې کولو نو روس به د ټولې دنیا خوله ځان نه واړئ. هغه چې اعلان وکړو بی بی سی جرمني چین د دنیا ټولو ملکونو یې خیره مقدم وکړو چې روس ډېره لویه مهرباني وکړه چې د جنگ بندۍ اعلان یې وکړو په کابل کې. نن سویمه شپه ده چې بی بی سی پې لګیا دی. ټولو د روس شکریه ادا کړه چې تا چې جنگ بند کړو ستا ډېره لویه مهرباني. ځکه چې اول خو دا ټول ملکونه لګیا و چې روس ظالم دی که نه. روس ظالم دی. اوس روس ووی چې زه جنگ نه کوم. هغې یې شکریه ادا کړه. او دلته نه د امریکې په شیطانت مونږه ټکه ټوکه جاري وساتله. 6 میاشتې پس به قسم په خدای دی چې دا روس دله داسې ګړچ درکړي چې نه به د پاکستان او نه به د ګلستان. داسې ګړچ دله درکړي. روس د دنیا خوله ځان نه په دې بیان واړوله. دنیا چې تاسو ویلې چې په روس لعنت په روس لعنت په روس لعنت دا د ما جنگ بند کو سره د دومره لویه قوته او دوی یې نه بندوي. اورېږه چې درته چلو خیم چې تا ته امریکا را رسي چې ستا ما بیړه تباه کړي او که نه مې تباه کړي.
देता सो चुकी, जियाउलक साहब दे देता सो चुकी, जुनेजो दे देता सो चुकी, दा गवर्नलान दे देता सो चुकी چې کدे پیشکش تاسو مسترد ک او پاکستان یو ځل د دې قهر په ضد کې راغی چې امریکا در تر راسي پاکستان به دسه تباہی لکه په ډاکا کې چې امریکا را رسیدا او ډاکا تباہ شوی و. د امریکای ویلو چې زما ووم نمبر بیړۍ در روانه ده کنه ویلو په ډاکا کې چې څو وخت کې ستا 1 لک فوج جنگیده لګیاو او جنرال نیازی ویلو چې زما په لاش به ټینکونه تیریږي. تاسو خیال راغی جی زما په لاش به ټینکونه تیریږي. هغه د روس 9 نمبر بیړۍ د امریکای 9 نمبر بیړۍ تورو خاورو لتلې واو ډاکا مونږ نه کټ داسې مونږ د امریکای غنمو او د اسخا بنینونو او د اسخا جرابو وړاندې کړیو او د امدادونو وړاندې کړیو چې د کابلیانو د برکته زمونږ هم نیستی غوڅې شي. کابلیانو باندې کراوریږي په مونږ راسسیږي. ته ورشي افغان مهاجرو کې دا زمونږ خلق چې افسران دي نیستی غوڅې شوې نیستی والله چې زما وس پې ورسي او زور خدای خبر چې دا خوب زه وګورم چې زه د دوی د خېټو نه درته دړی دړی ممنعي وباسم. والله که دا ملیان زه پرېږدم دا د مدرسو په نامه باندې چې نن د پاکستان لکونه روپۍ لکه ته وزیرې یو ملا د 2000 روپو چای وکړی او 3 لکه روپۍ دې ورکړي او ځینې ملیان زمونږ دا جومات دی دا جومات چې دا زه پکې مونځ کوم وختي راته چاوي لاندې یو 2 کسه لګیا وي چې ملا غټ دی او جومات یې وړوکی دی. تاسو کې به چا ویلي نو مال دې غټ ملا له غټ جومات څوک ورکوي؟ غټ جومات خو هغه ملا له ورکوي چا د دوی دبلې غږوي. محمد خان جومات ماله څوک راکوي؟ مالګو منډۍ جومات ماله څوک راکوي؟ صدر کې سونیاري جومات ماله څوک راکوي؟ زما چې دغه خولۍ خدای خبر چې قبر لم ځای راکړي نو ما غټ جومات مونږ له راکوي څوک؟ نو خبره دا ده چې څوک خو د لوږې مري. دا جومات دی راشئ د دې امام وګورئ په دواړو سترګو ړوند دی. دې جومات نه سړی وظیفې شګۍ کلي ته وړي او وخت پې تېروي. د دې جومات سړی وظیفې بیګانه سهار طالب یوسي او د ښځه او بچي هغه سړی ټوکړې خوري. یعنې څه امامان خو دې بیګانه سړی ټوکړې خوري او چا دې خېټه پورې منګي تړلي. والله چې بنوسي لورونه دې خېټو ته در واچوم او کلمې ډېرې کم په دې ځمکه باندې. تاریخ پاکستان وګورئ هغه ګلزیړی به پکې وګورئ چې عقل به مو خوځي. نو د دې وجې نه تاریخ چې دی دغه وجه ده چې تاریخ په باب د دین کې اس وقت نه لري ځکه چې اصلي دین چې دی هغه قرآن او حدیث دی یا اقوال د ائمه مجتهدینو دي یا اقوال د ائمه محدثینو دي یا اقوال د فقهاو دي. دینه سوا نور ټول منګړت خبرې. پرون مانا په یو مجلس کې چا تپوس وکړو چې په نسوارو او 10 ماتیږي که نه. اوس زه پوه نه وم چې هغه ملا چې فتوا ورکړې وه چې په نسوارو او 10 ماتیږي ما سره ناست او داسې مجلس کې رانه خلکو تپوس نو ما ورته وویل چې په نسوارو او 10 اله ماتیږي که سړی بېهوشه شي یا نسواري سړي نسواره چولو سره خولۍ وینه وکړه یا خولۍ پخه وه اوبه ترې ووتې پوکړی دي که د پولۍ دي هغه ماتې شوې نو بیا خو اودس ماتي او که دا نه شوې نو بیا خو اودس نه ماتي. او د خدای قمقل پکې پاسېده وی دی خو وایي چې ماتیږي فتوا یې ورکړې نو مال که ماتیږي دی به ما هم پوه کړي. نو اخر دین خو د یو ضابطې او د یو قانون نامه ده. دا خو د چا د پلار د یا د نیکه جایگیر نه دی. ما به هم پوه کړي. بس هغه غریب هم غلی شو اډو جواب یې ونه کړو. خبره دا ده چې دې خبرو کې دین قانون دی. قانون کې چې یو شی نو پلانی پیر ویلی دی یا پلانی بزرگ ویلی دی یا پلانی تاریخ ویلی دی دا په باب د دین کې اس حجت نه دی. دین عبارت ته د سلورو سیزونو نه. ادله د شرع سلور دی: آیات، حدیث، اجماع او قیاس.
دا سلور دلائل. اول خبره به پایات کی، کایات کې نو بیا به حدیث کی، او که حدیث کې نو اجماع کې به، اجماع کې نو نو بیا به په قیاس کی. قیاس سلورم دلیل دی د شرع، او دې د پارم اصل موجود دی په حدیث کې. یو صحابي پیغمبر لګلو چالت تب فیصله په څه شي کې، هغه ورته بکتاب الله، زبال ته د ملک فیصله د خدای په قران کو. وفعل لم تجد، که قران کتاب پیدا نکړه بیا پیغمبر ته وې ستا په سنتو بکو، زما سنتو کې دې پیدا نکړه بیا ورته وې اجتهد برای یا رسول الله، زبا اجتهاد بالرای بیا کوم. پیغمبر ورته دعا وکړه چې الله دې تا ته برکت درکې، زما او ستا رای دواړو برابر، بیا به اجتهاد. اوس اجتهاد د پاره اهلیت به پکاري. اجتهاد به هغه عالم کوي چې داغه په قران او په حدیث او په تمام دین باندې داسې عبور وی لکه دا تله ټول دین ورته داسې یاد وي، هغه به په مقام د اجتهاد. خیر به هر تقدیر خبره می تاریخ پورې کولا چې تاریخ په باب د دین کې حجت نه ده. یا لکه زمونږ په دین کې پلانې کارواله کې پلانی پیر ویلی نه، چې د پیر قول قانون نه ده، د بزرگ قول قانون نه ده. قانون موجود ده نو بیا د بل چا قول قانون نشي کې. دا یاد لرئ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کافی موده په جنت کې و، ځکه چې د اول په جنت کې आवाज بیا ورته بیبي پیدا کړه. بیا قران وایي چې دی دوارو ته الله وایي چې اسكن انت وزوجك الجنه فكلا منها رغدا حيث شئتما. تو ستا بیبی دی په دې جنت کې اوسېږي، خورای اوس کوي چې چاته مرزا وشي، لیکن ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. دی بوټي ته باندې نږدې کېږي، او کدی بوټي ته نږدې شوي نو د نافرمان کوونکو نه بشي. معلومیږي دا چې سکافي وخت دوی په جنت کې. اوس بوټي څه شی دی کې د ائمه او اختلاف دی، څوک وایي څه بوټي او څوک وایي څه بوټي او بار تقدیر ډېر علما دې طرف ته دي چې د غنم دانه و. دانا نیمه آدم علیه السلام خوړه او نیمه بیبي حوا وخوړه. اوس وی خوړه ولې؟ ځکه چې آدم علیه السلام دا خیالو چې قسم به په دروغه څوک څنګه خوري. د شیطان خو مونږ ته قسم وخوړو. دلته دوه خبرې، یا خدا چې آدم علیه السلام ته د شیطان د لعنتی کېدو علم نو د په قسم اعتبار وکړو، او یا دا خبره چې آدم علیه السلام دا خیالو چې قسم په دروغه څوک څنګه خوري. ځکه دا قران ویلي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلهما بغرور. دې دوارو ته قسم وخوړو چې دې بوټي نه چې الله تاسو منی کړی یې، دې کې راز دا دی کدا دانه تاسو خوړه ټول عمر په جنت کې پاتې شي، او کم اون خوړه او کوم خوړه ټول عمر به پاتې شي، او کوم نه خوړه نو دې جنت نه به مباس. دې اجتهاد کې آدم علیہ السلام نیمه دانه دو نیمه بیبي حوا. نو الله ورته فرمایل چې اوزې د جنت نه بار شو. بیبي حوا په جده کې راوغورځېده او آدم علیہ السلام په سرندیب کې راوغورځېد. 300 کاله دا دواړه جدا و. الله ته التجا وکړه چې څه چې وشو اخو وشو، اے الله اوس راته د معافی چلو خایا، معاف کیږو به څنګه؟ الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه دا کوي نو معاف بشي. دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا، اے خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړي، وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. خدای کتا مونږ ته معافي ونکړه نو مونږ به د زیانکارو نه. دا وظیفه 300 کالو. عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیہ السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کاله بیبی نه جداو پریشان، چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیانې کوي چې اغي بڅای مونږ بڅ کو.
او بل طرف ته بیا د خدای بے نیازی ګوره، بے پروايي ګوره. ذکریا علیہ السلام چې قوم ورپسې شو منډې کړي، چې منډې کړي نو یو ونې له وی چې پناه راکا، نو ونه په منځ دوه شو او ذکریا علیہ السلام پکې ورننوته بیا یو ځای شو. خدای ورته وی خا زما په موجودګي کې تاونې نه پناه څنګه وغوښته. قوم اره کې خو د ونې د پاس د ته وی کدی आवाज وکړو کار به خراب شور بنک په د منځ دوه ځای کو اره. تاسو خیالو یوسف علیہ السلام د خوب په تعبیر ډیر خپه ده. یو سړی له د خوب تعبیر کو ورته وی چې کجیل نه وتی ته به د بادشاہ خادم ولګي، ستا د خوب دا تعبیر دی. بادشاہ سره ولګي دي نو لږ زما شپارس ورته وک. الله ورته فرمایل چې ښا زلیخی چې په کوټو کې بند کړي وي او مان د امداد وغوښتو نو د تاخانونه ممره وېسته او اوس په جیل کې دې سړی ته وی چې خدای ته بادشاہ ته زما شپارس وک. نو حکم راغی او د یوسف علیہ السلام قید 12 کال. اندازه کوي مونږ خو غرق یو، تبایو، زمونږ د نجات لار نخکاری ګوره چرته سو پورې چې د قانون تعلق دی نو زمونږ د نجات لار نخ. دا کم شي کې چې تاسو نجات ګورئ دا نجات نه دی، دا عذاب دی. عزیزانو عرض داو چې هر وخت به امداد صرف د پروردگار نه غواړي او تکیا به د هر وخت د خدای ذات دی. په بندا د تکیا وکړه نن دې سبب نه بیا به څه چل کوي او یا بس ته عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه، فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي. تاسو خیال را نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای پاک وی چې دا وظیفه کوا زما خوخه ده چې هر کلمه معاف کړي. دا ملک ستاسو د پلار دی چې چا دله چي وکړي 1 لک روپے، چا دله روټه وکړه 2 لک روپے، دا د ملک خزانه ستاده. ایمان پیدا کړي او شرمېدلو ایمان پیدا کړي. عربو ته په میاش کې منډي وهي لس زلا د عربو غوندي ایمان پیدا کړي. په عربو کې یو جماعت خایي چې داغه امام د گریډ 18 او د گریډ 19 افسر نه، یو امام. تمام جماعتونه د سرکار په تحویل کې دي، د تمام جماعتونو تنخواه ده، خادمان دي، ایر کنډیشن دي پکې، قالین دي پکې، محراب کې دروازه ده، امام رانه وزي دلته منځ ورکی او بیا وزي پکې. امام تانه نه خبر او ته امام نه خبر. دلته امام خو نه دی مشکل دی مړه در کیو چې راشه امام صاحب ګوته پکې ووا کله بس تا د مړي کونه کې ګوته زوامه. دلته خو امام څوک چې د دوی مدي و یا په مزو کې دي، کچا دومره مو وي چې د دوی جامع خیره نه دي اب بیگانه سړی وظیفه خوري. دا مذهبي امور دي او دا محکمه اوقاف ته دا حج پالیسی ده. اوس د حج ډولکی بیا شروع، حج لالا کال پاتې ده، داخله اوس نه شروع کی چې د دوی خزل پکې ګټه په بینک کې راو. اوس ولې د پیسې داخله کړ 30,000-26,000 روپے اوس نه داخله کړ او حج لبزه کال پس. دا سملک ده یا دا وطن ده؟ نو په دې د افغان مشرانم سوچ کوي، ضیاء الحق صاحب دې په دې سوچ کوي چې دا خلق پوهه ککنی والله ضیاء الحق څه پروا ده او که 10 شو جازونه تیار ولار دي زیب امریکای ته یا لندن ته، خبره زمونږ ده، مونږ به تبان شو، زمونږ به بیړی غرق نشي. نو کټول افغان مشران په یو خبره متفق وي او یو پکې ورانه کوي د 60 نه 19 او مرایته بوټو بس. نو د روس دا پیشکش یو طرف ته خو خده چې خدای په خیر خیریت روس تبا کی او دا مهاجر خپل وطن تلاړ شي، بل طرف ته کوم ورانه جاری او ساتلو دومره خطرناک دی چې د پاکستان باندې بیړه تبا. یو عذاب په کې دام دی چې ما تابل اورز یو سړی وي چې مولانا صاحب تاسو وایي چې پیغمبران دروغ نه وایي. نو ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته ولی دروغ ویلی؟ چاغي ورتراله ورته وی چې راځه چې میلې ته زو د ورته انی سقیم، ز بیمارم، حالانکه دې بیمار نو. نو ما ورته چې به خبره دادا چې بیماری په دوه قسمه ده، یو بیماری د زړه ده او د روح ده او یو بیماری د بدن ده.
ابراهیم علیہ السلام غرض داو چې میلو لا هغه خلق زی چې په زړه جوړي. تاسو په ایمان وایي چې د اختر په ورځ د چا پلار مړي یا زوی مړي یا ښځه مړی یا لور مړی او تو ورپسې ورشي چې راځه د اختر ورځ د چې میلې ته لاړ شو، لاړ به شي در سره؟ په دغه خبره خو به پوهېږئ چې په هغه جوور لږ نه پوهېږئ، دومره خو به پوهېږئ چې د اختر په ورځ د سړي پلار مړي او تازه یې ښخ کړی او مرګري ورپسې راشي چې هلکه راځه چې میلې له ځو، نو لاړ به شي ورسره. وجه څه وي؟ داسې بیماري سي بیمار خو هم نه ولې نه ځې؟ ابه وایي زما اړه نه وینې ساسي پلار مې مړ دی او ته ماته وایي چې راځه چې میلې له ځو. د پیغمبر دړه نه وینې ساسي د قوم د بېدینۍ په وجه. پیغمبر خو زمونږ غوندې نه دی، پیغمبر خوړه بیماري 24 ګنټې چې هغه د قوم بېدیني او د قوم بغاوت ګوري. اوس مونږ خو دغه یو صاحبه ده او تیری بربادی میں ہے تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. چې ستا کور ران شي نو زما کور جوړ شي، ستا کور چې وران شي زما کور جوړ شي. تا کره مړی شوی دی، ما کره صاحبه ماښام روټۍ را روان، الواګانې را روان، د شرشمو د ټیلو ډیوه را روانې، ما کور آباد شي. د تختې جوړه ماته ملو شي، د څلوېښتی ماته ملو شي. خدای دې چرې ژوندی مه پاتې کوه چې ژوندی پاتې خو ماته نه فایده نشته، ستا په مرګ کې زما کور آبادي. مونږ خدا شي او پیغمبر خدا شي نو کنه، پیغمبر په الواګانو یا پیغمبر د شرشمو ټیلو په ډیوو باندې یا پیغمبر د تختې او د څلوېښتو په جوړو باندې خوشحالي دي. او مونږ غوندې خو نو. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل انی سقیم، میلو له هغه خلق ځي چې په زړه جوړي. د چا چړه بیماري هغه میلو ته ځي. زه ګورم چې تاسو 360 خدایان دي ستاسو، زه هغه خالق حقیقي ګورم چې د هغه په مخ کې تاسو بت ته سجدې کوئ، نو زه میلو ته تللی شم. نو ماته وی ښه اوس پوه شو. ویا یو بله خبره چې وه چې هغه ښځه او دی روان وو، ما یاره د دې قابل نه چې زه تا سره خبرې وکړم او زه خبرې ډېرې اوږدې کولی هم نه شم، تنګوه مې ما. ویل نه جي هسې ځان پوهوم ما چې څو کاله عمر دی دی، کم از کم 55-60 کال عمر مې چې په 60 کاله کې پوه نه شوې کور دی وران شه، دې نه پس به څه پوهېږي، دې نه پس به څه پوهېږي. خو زه د دین خبره ده په لاره روان دي. ابراهیم علیه السلام ورسره بیبي ده. د هغه بادشاه قانون داو چې کم سړي سره به ښځه وه نو هغه به یې ترې اخسته او چې خور به وه ورسره نو هغه به یې ترې نه اخسته. اوس د پیغمبر د شان سره چې ښځه ترې وایي، نو ابراهیم علیه السلام خپلې بیبي ته وویل چې که تا نه یې تپوس وکړو چې د دې څه کېږي نو ته ورته یې زه یې خور یم. ولې؟ ځکه چې په اسلام کې مسلمانان سړي او ښځې اسلامي ټول رونه او خویندې، انما المؤمنون. نو هغه خبره دا وه چې ابراهیم علیه السلام ورته ووایي چې چونکې په اسلام کې ته زما خور یې، شریعت کې زما ته په عقد نکاح اغستې، نو ته ورته وایي چې زما رور دی دا ادا چلو. نو زما عزیزانو عرض داو چې دا شی صورت په ظاهر د دروغو، حقیقت خدا سي نو، او هر شی چې دی هغه یو حقیقت او یو ماهیت لري. 1400 کال وروسته پیدا خلق یې، اول خو تاسو دا مجال نه لرئ چې د هغې خلقو متعلق یو خبره وکړو، کجا هغه او کجا مونږه، کجا د هغې ایمان او کجا زمونږ ایمان. زمونږ څه ایمان؟ د هغې ایمان دا و چې څه به یې ووایې نو سر به یې کټ کو او خبرې نه به نه رستو کې. ایمان یې څه و؟ وہ بے سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں، خم نہ پڑ جائے تیری تلوار میں. عاشقانو کر معشوقی تو وہی سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں،
हम न पड़ जाए तेरी तलवार में د سر پرې کېدو غم راته نشته خو هسې نه چې زما سر پرې کېدو سره ستا توره چېرته کږه نه شي تمام غوندې بیا د پاکستانیانو غوندې پاکستان الله یو خبره مې چاته کړې وه خبره د هغې برعکس وخته ما ته وایي چې مولانا صاحب ملیان هم دروغ وایي ما نه ته پوهېږې نه قمقلې مسله دا ده چې الناس علی دین ملوکهم خلق د بادشاه په مذهبي زمونږ بادشاه دروغ جن دی نو که مونږ دروغ وایو خفه کېږه ما مونږ بادشاه دروغ جن تاسو وګورئ 10 کاله وشو چې دې سړي دا قوم د اسلام په نوم څه په دوکه کې وساتلو 10 کاله بړی سي را خوشي کړي اوس په ملیانو ملاس ووال اسلام دی اسلام دی اسلام دی اسلام دی اسلام دی چې د خلکو یې خولې له راوست تاسو له شرم نه درځي شرم بیا په خپل اخبار او په خپل ټي وي او په خپل ریډیو باندې خو د بار ملکونو ایمانداری منشر کوي کنه شرمېدلو تاسو په شرمېږئ پرون د چین لوی رهنما استعفا ولې ورکړه ولې ځکه استعفا ورکړه چالکانو جلوس ویسته او هغه اعلان وکړو چې دا زما د تنظیمی امورو د نااهلیت وجوا چې د الکانو جلوس وستو لہذا زیستی شرمېدلو بیا خو په ریډیو باندې مو وایي چې د چین وزیر یا د چین یو مشر استعفا ورکړه ځکه چې د چین الکانو جلوس وست دلته په کراچۍ کې په سونو خلق کباب شو غوث علي شاه پلار تاسو ولې ځان ته ساتلی دی کابینه ماته کړه او مغه خرم بیا واغست مرکزی کابینه ماته کړه او مغه خلق بیا واغست ولیم ساتل د وزیر اعظم شرافت دا دی د انسانیت دا دی چې ستا په ملک د یو خدای بندگان او د یو قرآن او د یو اسلام منون کی خپلو کې او جنګېده د دا معنا ده چې دا حکومت نه اهله دی نو دته فورا مستعفي کېده پکار دی فورا تاسو له شرم نه درځي چې تاسو د اسلام نامې علي حضرت عثمان رضی الله تعالی په کور کې چې محاصره وشوه فوج ورسره و د تمام دنیا امیرو خلق ولراله چې اړرو که چې دا خلق کېمکو حضرت عثمان ورته فرمایل چې نه ځان به کېمکم خو د قوم په مرۍ به چرې چاړه ونه چلو ځان په تبرونو او په تورو علال کا فسیکفیکهم الله یاتې وی چې د توري گزار په وشو د وینو د مزغو ساس کی په قران ور پریوت خزه رااله چې لاس یې ونیو بل گزار چې پیراغه د خزه ګوتې هلته وغورځي ایمان خو دې ته وای قوم کباب کیږي قوم مری پالیسی چل تاله نه درځي قوم راضی ته نشي ساتلی ځکه خو دروغجنې کړ څه چې وای دروغ وای نو د دروغو مزه خو لنډي ایو سړی غاټ غاټ بریتې ساتلی چې غاټ غاټ بریتې ساتلی نو خان چر چرته نو وای خان دا زمونږ د دې غریبو د خدای کور باندې د دې خدای بیړه تباہ والله چې په دې خانانو ما د خپل مړي قبر نه کنسته چې زدوی پرې نه دم خان کې مړی شوی نی چې غریبو په کونه کې لکای منډلی او صاحب چا به بیلچی پوګه کړی چا به دغه هغه سړی له قبر کني چې استا قبرم کني ولی خان تشراشي داسې دوا کوي او تاسو یې غلامان 200 کاله د پیرنګي غلامانه ذهنیت د قوم د مزغونه نه دی وت اوس مغه مردار عادت در مغه پلیت عادتونه د غلامای درکې تاسو په سلويخ کاله کې دا تصور نه کوئ چې مونږ یو آزاد قوم یو د خدای بندگان خو نه خانانو نوابانو د دې بندگان زبستا د مړي قبر کنم چک به بیلچا پوګه کې او ته به مدیره لځي کته نه زوی بدلېږي وراره بدلېږي تمام ذکر زبستا قبر کنم او ته به ما قبر نه کني او رضی خان خزمړه چارته وي ته تلې مال نه ولې مال زه د غریبو جنازو ته چې نشم تلې د خان ته بنه او خان لبه ال جنازې لازم چې بمباری په قبر کولې شم دغه چې دا غټ غټل تراغلی بل ځکه پلاس ناراضي د شیخ محبوب علي خان په قبر می تقریر کولو
माल जागौर गरीबा पे नजर डाल बाइबरत, खुल जाएगी तुझ पे सब दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, फिर पूछ उनसे कहां है तेरी वो शान हुकूम। कल बराता तुझ में जो गुरूर, वो आज कहां है ए कासे सर, वो तेरा ताज कहां। दागा शेख महबूब अली खानो च द पेरंगियानो लो निजाम मशीनरी द पलास में चले दला न मल कल बराता तुझ में जो गुरूर, वो आज कहां है ए कासे सर, वो तेरा ताज कहां है। दगेला तले नो अजीजानो अर्ज में दाओ चे मुंग के सहलियत पकार दे, मुंग तदा महसूस कोल पकार दी चेजे आजाद सड़े ज मजदूरी को मेहनत को जान लरोटाए खपला गटम न मेहनत बारी बस्ता वाले को सलामू न बता। हां अगर सरी ता सलाम कवा ची सवाबी पर खुदा द पा रही ताला वाली हो ईमान पैदा कई दावरो। औरंगजेब बादशाह रहमान बाबा तो वे कल कल राजा का न जमा दे दरबार था अगर तल सुल पारा वे कल राजा समाता शेरू न बोए अगर तल वे आओ वर्तल नन पत्रख के में जानान पलास के में जाम दे, नन पत्रख के में जानान पलास के में जाम दे, जका औरंग द जमाने जमा गुलाम दे। औरंगजेब का आरायश द तख्त ताज का, खो मर गए बैदा तख्त ताराज का। नाज पदे तख्त और पताज के वो अल्लाह जदयार तस्वीर पत्रख के गर्जाओ मां और दमयो जाम में पलास की विनो औरंगजेब ताख पल गुलाम गणमा। तब जमा जोंगड़े तराजे जबस्ता महल तनराज ईमान दा पैदा कर मुंग खुदे खुदा पखड़ सैलाब योड़े की मुंग हो इस्लाम पर शर्मुनो हो शर्मो मुंग दला सकद इस्लाम बीड़ी तबाश दा कुरान बा जमाद पुखदा कसम हुई दा कुरान बजौलनी और द क़यामत पौरस बजमुंग पगाड़ा के प्रति पमुंग बांधे बलोय गवाह लोय गवाह बदा कुरान वी दा अल्लाह प मखके चे अल्लाह दागा खल्कु ताबेदारी कौला और दागा खल्कु पूजा पाठ कोलो चे कमो खल्कु जखपूला दे पैमाला वलमा कमो खल्को चे जमान निजाम प मल्क रावस्ते शो और जवर तस्पक कारे दमो दमल कानून द पेरंगी निजामो खुदा दा पीर साहब दा मुला साहब दा आगा बी दिनो दवागो उस बच्चे की मुंग ने मुला तोब जमुंग दा मुला तोब बदासी लका मौलाना हुई अलबसा मुश्किन जुल्फे यार मां अलबसा मुश्किन जुल्फे यार मां चूंकि मादुस दे मो जंजीर मां अलबसा मुश्किल जुल्फे यार मां चूंकि मादुस दे मो जंजीर मां वही जमाद यार जुल्फ खुद मुश्को द अंबरो पशानी दी लेकिन जखो गालिब माद पारबती जंजीरू न जोड़शी नाजिजानु पे खुदा में भी कसम वी दगा कुरान और हदीस बर मुंग द पार जंजीरू न जोड़ी और पे मराई के बेराता चूल द क़यामत अतकड़े वो पलासुनु की नहीं पखपो की बनी खुजूहो फगुल्लूहो रवी नहीं सही खुजूहो फगुल्लूहो सुम्मल जहीम सल्लूहो रवी नहीं सही और पदे मराई के वर्त जंजीरू नवाचे हुई और आका गई न द क़यामत कैदियान बे पदे मराई के जंजीरे चोले और रवान करे दा कुरान और हदीस बा जमुंग द मराई जंजीरू नहीं
او مونږ به خدای ته پیش کړو. تاسو په دې خوشفهمۍ کې مبتلا کېږئ چې زه ملایم او ته مړ شوې او ما در باندې قرآن وی جو ټر شو چې هغه د جنت ته لاړې. ستا داسې ټر شو چې کور دې دغه پلار او د نیکه مران دی په قبر کې جنت باندې خبره نشته. زما د قرآن اثر به اله کېږي پتا چې اول خو د اثر په ما شوی که والکه چې کم دم ما نه منلی په تا به اثر وکړي. تاسو راشئ شراب په 1200 روپۍ چې کم بوتل خرڅېږي په کم ځای کې کم ځای خرڅېږي ولې یېرېږئ په ایمان یې وایي تاسو ته نه دي معلوم ستاسو به څه ایمان تېروئ چې په جومات کې رښتیا نه شئ ویلی